بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. گران وطن گران گران وطن گران. د عامې روغتیا وزارت 15 کلنه ستراتیژي د هیواد د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا او اصلاح لپاره یو مهم ګام دی. د دې ستراتیژۍ د پلي کېدو سره به روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی او کیفیت ښه، د روغتیايي بنسټونو او بشري ځواک ظرفیت پیاوړی او د یو خودکفا او پایدار روغتیايي نظام لپاره به زمینه برابره شي. موږ د ګډ کار، همغږۍ، شفافیت او حساب ورکونې د لارې ژمن یو چې هیوادوالو ته لا غوره او معیاري روغتیايي خدمات وړاندې کړو. د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت د پالیسي او پلان عمومي ریاست د علمي او تخنیکي اصولو پر بنسټ د روغتیا عمومي ستراتیژي تدوین کړې ده. دا ستراتیژي د هیواد د روغتیايي واقعیتونو، اړتیاو او ننګونو په رڼا کې جوړه شوې چې 7 محوري ساحې رانغاړي او د خلکو د روغتیا د ښه والي لپاره روښانه اهداف، شاخصونه او مداخلې لري. د مالی سرچینو مؤثریت، شفافیت، د ملي منابعو کارونه او د نړیوالو شریکانو همغږۍ د دې ستراتیژي مهم اصول دي. د نظارت ځانګړی چوکاټ به د پرمختګ او پایلو ارزونه ممکنه کړي. دا ستراتیژي به د یو ژوندي سند په توګه د اړتیا سره سم بیا کتل کیږي څو له نوو ننګونو او فرصتونو سره همغږې پاتې شي. استراتژی عمومی صحت نقشه راه ما برای تقویت نظام صحی، بهبود کیفیت و دسترسی عادلانه به خدمات صحی و تأمین آینده سالمتر برای مردم افغانستان است. بنابراین از همه ادارات سکتوری، همکاران محترم و شرکای صحی می‌خواهیم در تطبیق موفقانه آن همکاری داشته باشند. الحمدلله د عامې روغتیا وزارت د نوې 15 کلنې ستراتیژۍ له مخې موږ د هیواد روغتیايي نظام د اصلاح او پرمختګ لپاره لاندې عمده کارونه ترسره کوو. د روغتیايي زیربناو پراختیا او د روغتونونو تجهیز څو د خلکو لپاره معیاري خدمتونه برابر شي. د وقایوي او معالجوي خدمتونو پراخول، د واکسین پوښښ زیاتول،
او د ساري او غیر ساري ناروغیو مخنیوی، د روغتیایي کارکوونکو ظرفیت لوړونه، د عادلانه ویش او مسلکي روزنې پروګرامونه، د درملو او غذایي محصولاتو کیفیت ښه کول، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او د بازار کنټرول، د روغتیایي معلوماتو سیستم معیاري کول، برېښنایي دوسیې او دقیق راپور ورکونه، د مالی سرچینو اغیزمنه کارونه، شفافیت او د ملي منابعو پر بنسټ تمویل، د نظارت او ارزونې قوي چوکاټ جوړول څو د خدمتونو کیفیت او پایلې په دوامداره ډول وڅارل شي، د نړیوالو شریکانو همغږۍ او د خصوصي سکتور مشارکت PPP پیاوړتیا څو د خدمتونو تنوع او پایداریتوب تضمین شي.